دې ګناه په وجه باندې الله تعالی د شعیب علیه السلام قوم هم تباه کړو. په ناب تول کې کمی به کوله او دا نن سبا هم خلک کوي په ناب تول کې کمی. ډېر اهم او ضروري بیان دی، راځي چې ټول یې ووایو. او سخت وعیدونه قرآن کې او حدیث کې راغلي دا هغه چا دپاره چې څوک په ناب تول کې کمی زیاتې کوي. الله رب العزت د دې د لاسه قومونه تباه کړي دي. مشهور قوم کوم یو دی؟ د شعیب علیه السلام قوم. د هغوی لویه بیماري د شرک نه بعد هغه دا وه چې هغوی به په ناب تول کې کمی زیاتې کوو. حدیث کې راغلي چې الله رب العزت په داسې قوم باندې عذابونه مسلط کوي، دشمن پې مسلط کوي. کم قوم چې په ناب تول کې کمی زیاتې کوي. ورسره دا یاده کوي کله چې موږ ته ناب تول ویلی شي زموږ په ذهن کې دغه تله راشي دا په دوکانونو کې چې پرته بس نه ناب تول صرف دغه دی. ناب تول کې دنه ډېرې خبرې راغلي، ډېرې خبرې پکې د نصیب خبره د تلې نه ده چې صرف ته په تله پورې نښتې چې تله کې به یاره صحیح ده اکثر دغه استعمالیږي پیمانه، خو معنی ده چې د بل په حق کې به کمی زیاتې نه کوي. هغه په هره طریقې که هغه په دغه تلې سره تللی کېږي او که هغه په بلې طریقې سره وي. او سورت المطففین ګوره الله پوره صورت له نوم دا ایښودی دی قرآن کریم کې د المطففین. مطففین چاته وایي چې په ناب تول کې کمی زیاتې کوي. هغه صورت شروع کېږي څنګه؟ ویل للمطففین، تبعید د هغه چا دپاره چې په ناب تول کې کمی زیاتې کوي. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. چې د ځان دپاره یي نو بیا ښه پوره علي بلکې زیات علي، او چې د بل دپاره شي نو بیا هغوی سره کمی کوي، دوکې کوي، نقصان ورله ورکوي، دړاکې دروغ او چې څه دي هغه کوي. دا مسله یوازې دکاندار پورې نه ده خاص چې دی به سامان خرڅوي، دا هر قسمه کاروبار سره تعلق ساتي، هر قسمه کاروبار سره. او زما هغه بیان به بیا واورئ، نږدې ورځو کې موږ بیان کړی و د اختر د وړوکي اختر نه بعد د مسلمان تاجر صفات او د مسلمان تاجر د مؤمن تاجر یو لوی صفت دا دی چې هغه په ناب تول کې د کمی زیاتي نه ځان ساتي. که د ده چاته واوړي په دې دومره پروا نه خو چې ده ته د چا روا نه وړي. ځکه که ستا چاته واوړي الله رب العزت به که هغه زیاتې کړي تپوس به ترې کوي او که تا ورته معاف کړو الله به در اجر درکوي، خو چې تا ته راواوړي هغې به څه کړي. نو دا مسله نن سبا عامه شوې ده، خصوصا اقتصادي حالات چې کله د یو قوم کمزوري شي که نه او مالی حالات، نو په دوی کې بیا دا قسمه چلونه ډېر زیات شي. یعنې اوس عجیبه عجیبه قصې زه اورم او د ملګري راته بیانوي چې هغه په ملکونو کې کېږي. دلته دې بعضو شروع کړي غلاګانې، دوکې دړاکې خو ښه ښکاره کېږي، هغه تپوس مه کوه. خو د دې پیسو دپاره داسې چلونه کوي چې انسان ورته حیران شي. صرف دا چې 2 روپۍ. ګوره غربت مطلب دا نه دی چې ته په حرامو ورځه. یو سړی غریب شي، مالی حالات کمزوري، دم امتحان دی. ستا څه خیال دی چې تا به همیشه رب العالمین به تا مالداره ساتي او ستا هر حاجت به پوره کېږي؟ نه، دنیا خو ځای د امتحان دی، کله لږه کله ډېره، کله سخته کله راحته. نو ما تا به څه کوو چې کله حالات موږ ته ناخوښي نو بیا په حرام ورځو، بیا په ظلم او زیاتي باندې ورځو. نو دا وصیت ته رب العالمین دی واوفوا الکیل والمیزان بالقسط. که ته دکانداري، که ته ټیکهداري، که ته تاجري، که ته نوکري، که ته دیاړیماري، که ته خادمي، که ته استازي، که ته ډاکټري، که ته انجینیري، که ته ډریوري، که ته هر څه، واوفوا الکیل والمیزان بالقسط. او پوره کوي پیمانه او تول په انصاف سره.
ګوره سورة الرحمن کې الله رب العزت دا احسان ذکر کړی دی ووضع المیزان او الله رب العزت دا تل را لېږلی دی دا د الله رحم دی چې د ناب ټول دا مسلې موږ ته ښوولي دي ګینې څومره ظلمونه او زیاتي به کېدو سره د دې چې ناب ټول شتي او دا حال دی که چې اوس دا ټول نه وی تله نه وی میزان نه وی پیمانه نه وی بیا به څه حال د الله نه ویرېږئ او زه موضوع دا نه لګنې چې ما درته په دې باندې هغه وعیدونه ذکر کړی انسان حیران شي دا کار سړي ته بعضو ته داسې وړوکی ورته کې ښکاري چې دا یو پاو مې ته کم کو یا یو دوکه معمولي غونته کې مې وکړه یا سې معمولي دروغ مې ووي نه دا ډېره غټه ګناه ده ډېره غټه ګناه ده د چا په حق کې د چا په مال کې د هغه سره کمې کول د هغه سره دوکې کول هغه ته دروغ ویل دا ناروا دي اکه مخامخ ولو که کافري دې ته وګ ولو که ولو که کافري کافر ستا خواله راغی ته د هغه سره هم دوکې دړاکې نه شي کولی د مسلمان سره یې څنګ کې دا د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدو دغه شان اهم او قیمتي بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة